د کهانی په شروعات کې مونږ د بن کیمبل نوم یو هلک وینو چې د MIT کالج نه د ریاضي سبق حاصلوي. دی ډیر زیات قابل وي، په دې وجه د په هاورد یونیورسيټي کې د سبق ویلو موقع ملوشي. خو د دې یونیورسيټي فیس ډیر زیات وي او د سره دومره پیسې نه وي. یو ورځ چې د په کلاس کې وي نو پروفیسر میکي ټول سټوډنټانو له ډیر سخت سوال ورکي چې د هغې جواب ورله څوک هم نشي ورکولی. په دې کې بن راولګي او د دغه سوال جواب ورله ورکي چې دې سره ټول سټوډنټان ډیر زیات حیرانه شي. د دې هر څه نه بعد چې پروفیسر د ټولو سټوډنټانو ټیسټ چک کړي نو په هغې کې د بن 3 نمبر راغلی وي. د دې نه پروفیسر ته دا اندازه وشي چې بن یو قابل هلک دی. په دې وجه د پیشر نوم یو هلک راشي او بن ته وایي چې پروفیسر تا سره میلاوېدل غواړي. بن پیشر سره روان شي چې څنګه د پروفیسر کمرې ته ورننوځي او وګوري نو هلته کې پروفیسر کیانا چوي او د جل نوم 3 سټوډنټانو سره ناستې وي. دا اصل کې د MIT د ټولو نه قابل سټوډنټانو ګروپ وي. پروفیسر بن ته وایي چې دا زما بلیک جیک ټیم دی چې د پتو گیم ماهران دي او د ریاضي حساب سره ټولې مقابلې ګټي. او دا هم ورته وایي چې د دې سټوډنټانو دماغ دومره تیز دی چې په سخت وخت کې دې ته دا پته هم لګي چې مخالف کلاړي به کومه پته غورځي او دې د گیم دپاره لاس انجلس ښار ته ځي. پروفیسر بن ته وایي چې دا غیر قانوني کار نه دی او چونکې ته ډېر زیات قابل یې په دې وجه تا زه خپل ټیم کې شاملول غواړم. خو د بن د جوارۍ دا لوبه بالکل خوښه نه شي او دې ته صفا انکار وکړي. او چې کله د دې ځای نه روانېږي نو پروفیسر ورته وایي چې صحیح ده ته په دې ګروپ کې نه شاملېږي، خو د دې ځای نه بار چاته هم د دې ګروپ خبره ونه کړي. بیا په سباله باندې چې بن په دکان کې وي نو جل دغه دکان ته د څه اخیستو په بانه راشي، خو په اخره کې د بن خواله راشي او هغه ته په ټیم کې د شاملېدلو دپاره خوږې خبرې وکړي. او دا هم ورته وایي که چېرته موږ دا ګیم وګټو نو د دې نه موږ د کالج فیس هم جمع کولی شو. د دې نه پس موږ د ماښامې بلیک جیک ټیم وینو چې د خپل را روان مشن تیاری شروع کړی وي. پروفیسر میکي د دې نه یو سخت سوال وکړي چې د هغې جواب چاله هم نه ورځي. په دې کې بن دې ځای ته راشي او د دې سوال جواب ورکړي او ورسره دا هم ورته وایي چې ما په ټیم کې د شاملېدلو فیصله وکړه. دې خبرې اورېدو سره ټول ډېر زیات خوشحاله شي او فوراً ورته په خپل ټیم کې د کار کولو ټولې طریقې وښیي او یو څو ورځې د پریکټس ورکولو نه بعد یې ګیم ته ریډي کړي. او چې کله د جوارۍ کولو دپاره خفیه اډې ته راشي نو هلته کې بن یو څو کسانو سره د پتو ګیم ولګوي او ډیر زر د هغې نه ټولې پیسې وګټي. خو په دې کې څه بدماشان راشي او د سر ته یو تیلی واچوي او د دغه ځای نه یو کمرې ته راولي او چې څنګه ورله د سر نه کپړه لرې کړي او دی وګوري نو دغه بدماشان بل څوک نه وي بلکې د ملګري وي. اصل کې دی دا د بن نه یو ټیسټ اخیستو که دې چېرته ګیر شي نو بیا به څه کوي. پروفیسر بن ته وایي چې ته په دې ټیسټ کې کامیاب شوي او موږ اوس لاس ویګس ته د تللو دپاره تیار یو. بیا په سباله باندې چې دې ټول لاس ویګس ته ورسي نو هلته کې پروفیسر میکي دې ټولو له نومونه بدل کړي او د رول مطابق دې ته دا وایي چې تاسو به د جوارۍ په اړه کې د یو بل نه پیژندلو بانه کوئ. د دې نه پس چې بن د جوارۍ اډې ته ورننوځي نو پوره یقین سره د $10,000 مقابله ولګوي او چې کله گیم وګټي نو د هغې نه پس پیسې ډبلې او مسلسل لګاتار په یو ټیبل باندې لګیا وي. د ده نور ملګري د یو څو ګیمو ګټلو نه پس خپلو کمرو ته لاړ شي او وده شي. خو بن ډېر ناوخته پورې لګیا وي او پیسې ګټي او چې څنګه سهار شي نو جل دله د خپلې حصې پیسې راوړي او ورته وایي چې ټول ستا د کار نه ډېر زیات خوشحاله دي. خو په جواب کې ورته بن وایي چې دا کار زه صرف د خپل سبق فیس جمع کولو دپاره کوم. د دې هر څه نه بعد چې بن په هاسټل کې خپلې کمرې ته راشي نو دې خپلې ټولې پیسې د کمرې په بره چت کې پټې کړي. په دې کې د ده د انجینرینګ ملګري مایلز او کیم راشي او ده ته وایي چې ته د 2 ورځو نه چېرته وي. نو په جواب کې ورته بن وایي چې زه خپلو رشته دارو سره میلاوېدلو دپاره تللی وم. د دې نه پس یو څو هفتې بعد چې دې دوباره لاس ویګس ښار ته لاړ شي او د جوارۍ اډې ته ورننوځي نو د ټولو خلکو نه پیسې راټولې کړي ځکه چې په ټوله اډه باندې د دې قبضه وي. په دې کې د سیکیورټي کول په دې باندې شک پیدا شو په بن باندې نظر ساتل شروع کړي. دویم طرف ته بن او د جل ترمنځ ملګرتیا نوره هم پخه شي او ورسره بن په یوه ورځ کې $1,000,000 هم وګټي چې دې سره پیشر بن ته ډېر زیات وپسخېږي او هغه دې په زړه کې بغض پیدا شي او د ټیم رولز مات کړي او د ټولو خلکو وړاندې بن ته داسې خبرې شروع کړي چې زه بن د مخکې نه پیژنم. په دې کې د دې مخالف کلالیانو سره جګړه جوړه شي خو ډېر زر د بن ټیم د دې ځای نه وتښتي او پروفیسر میکي ته چې دې باره کې پته ولګي نو هغه پیشر د خپل ټیم نه بار کړي او دغه شان د وخت تېرېدو سره د بن ټوله توجه د ایجوکیشن نه ختمه شي او صرف په پیسو ګټلو یې فوکس وي حتی کې چې د خپلو ملګرو نه هم لرې شي. په دې وجه د ملګري دا فیصله وکړي چې دی به موږ د ګروپ نه بار کو. بن چې دا خبره واوري نو ډېر زیات خفه شي خو په اخره کې ورته دا وایي چې زما په دې پراجیکټ کې هیڅ دلچسپي نه وه
د دې نه پس چې بن د جوارۍ دپاره لاس ویګس ته لاړ شي نو ډېر زیات پریشانه وي او په دې حالت کې د 2 لکه ډالر بیلی چې د هغې نه پسې پروفیسر میکي ډېر زیات بې عزته کې او د ګروپ نه وباسي او دا هم ورته وایي چې ته به ماله دا 2 لکه ډالر راکې ځکه چې زما دا نقصان ستا د لاسه وشو. بیا بن خپلو ملګرو ته وایي چې پروفیسر په گیم کې ریسک هم نه اخلي او د ګټې 50% حصه وړي. د دې نه به ښه دا وي چې موږ خپل ټیم جوړ کړو نو ډېرې زیاتې پیسې به وګټو. د بن ټول ملګري په دې خبره باندې اتفاق وکړي او چې کله د جوارۍ اډې ته لاړ شي نو هلته کې کول بن ګرفتار کړي او د هغه نور ملګري وتښتي. دا هر څه اصل کې دې سره پروفیسر وکړي چې د هغې نه پس کول بن یو کمرې ته راولي او ډیر زیات یې وخت ورته وایي چې ډیر زر به د جوارۍ په اړه کې د شکل پیژندو ماشین ولګي او دا هم ورته وایي چې میکي سره زما زړه دښمني ده ځکه چې د هغه د لاسه زما په یو ورځ کې 10 لکه ډالر نقصان شوی دی او په دغه وجه بوس زه د نوکرۍ نه وباسم. په اخره کې کول بن ډیر زیات ووهي او د هغې نه پس آزاد کړي او چې کله په سبا باندې کالج ته راشي چې میکي زه پیل کړی یم او په کمره کې چې د کومې پیسې جمع کړې وي نو هغه هم لوټ شوي وي. د ده په میکي باندې شک پیدا شي چې دا هر څه ما سره میکي کړي دي خو د دې باوجود هم د میکي ته څه نشي ویلی. بیا دې د جیل خواله لاړ شي او ورته وایي چې ما هر څه بیلل خپل ملګري پیسې او هاورډ یونیورسټي کوم چې زما خوب و. په دې باندې جیل ده ته حوصله ورکړي او ورته وایي چې همت مه بیله لږ وخت بعد به هر څه ټیک شي او یو څو ورځې پس چې د کالج کمپیټیشن وشي نو په هغې کې د ملګري مایلز او کیم په 1 نمبر راشي چې بیا بن د مایلز نه معافي وغواړي او ورته وایي چې څنګه به ما په لاس ویګس کې جواري کوله. اخر کار مایلز دې معاف کړي او ورته وایي چې ستا خو د لاس ویګس کارنامې ډېرې زیاتې مشهورې دي. د دې نه پس یو څو ورځې بعد بن پروفیسر میکي سره هم ملو شي او د هغه نه هم معافي وغواړي او ورته وایي چې زه دوباره په ټیم کې شاملېږم ځکه چې زه خپلې بیللې ټولې پیسې را سر کړم خو تاسو ماته د ماشین لګېدو نه مخکې یوه آخري مقرره کوي او ورسره دا هم ورته وایي چې زما پیپرې پاس کا. پروفیسر میکي د پیسو په لالچ کې راشي او یو پیره بیا بن سره لاس ویګس ته راشي او دا پیره 4 لکه 40,000 ډالر وګټي خو په دې کې اچانک کول او د هغه ټیم په دې باندې چاپه ووخي. بن او د هغه ملګري د کول د راتلو نه مخکې ټولې پیسې د دې ځای نه وتښتي. پروفیسر میکي ورته وایي چې د پیسو بیگ ماته راکړي او چې څنګه دې د پیسو بیگ میکي ته ورکړي نو هغه فورا یوې ټیکسۍ ته وخیږي او د ټیکسۍ ډریور ته وایي چې سیده ایرپورټ ته ځه. دا هر څه اصل کې د میکي یو پلان وي چې د ټول ټیم پیسې به وتښتوم او بل ملک ته به لاړ شم خو چې کله د پیسو بیگ وګوري نو ډېر زیات حیران پاتې شي ځکه چې په دغه بیگ کې نقلي سکې وي او چې ډریور ته وګوري نو هغه هم د کول یو کس وي. دلته کې موږ ته دا پته ولګي چې کله کول بن آزاد کی نو بن ورته وایي چې زه به تا له میکي دلته کې راولم. کول ورته وایي که تاسو چېرته ماله دا کار وکړو نو زه به ستاسو شکلونه هم د ماشین نه لرې کړم چې د هغې نه پس به هم تاسو د جوارۍ اډې ته راځئ او گیم به کوئ. د دې نه پس کول بن او جل سره ملو شو د هغې شکریه ادا کړي چې تاسو زمونږ د میکي په ګیرولو کې مدد وکړو او چې کله بن او جل د دې ځای نه روان شي نو کول یې منې کې ورته وایي چې ستاسو په پیسو کې کومه حصه رسېدلې ده نو په هغې کې ماله حصه وکړئ ځکه چې لږ وخت بعد زه ریټیر کېږم او زما پیسو ته ډېر زیات ضرورت دی. چونکې بن ډېر زیات هوښیار وي او ورسره خپل ځان هم ورته ډېر ګران وي په دې وجه هغه کول ته انکار ونه کړي او پیسې ورله ورکړي او د دغه ځای نه جل سره واپس راشي. بل طرف ته موږ پروفیسر میکي وینو چې یو خفیه کمرې ته راوستې وي او چې کله کول او د هغه کسان د خواله راشي نو میکي ورله فورا د پیسو لالچ ورکړي خو په جواب کې ورته کول وایي چې نه ځکه تا چې ما سره کومې دوکې کړې دي نو هغه کافي دي. بل طرف ته جل او بن چې د یوې جوارۍ اډې ته راشي نو هلته کې ورسره مایلز او کیم هم ملو شي. اصل کې دی دواړه هم د بن په شان په ریاضۍ کې تیز وي په دې وجه بن دا دواړه په خپل ټیم کې شامل کړي او د خپل قابلیت په ذریعه په دې اډه کې ډېرې زیاتې پیسې وګټي او چې کله په اډه کې د شکل پیژندو ماشین ولګي نو دغه وخت کول او د هغه کسان د نوکرۍ نه وباسي. بل طرف ته بن خپل سټوري د هاورډ یونیورسټي پرنسپل ته ووایي او ورته وایي چې زما قابلیت ته حیرانه کړی او کنه د دې خبرې په اورېدو سره د پرنسپل نه خوله چینګه وتښتي او بن ته په یونیورسټي کې سکالرشپ باندې اډمیشن ورکړي. دې سره دا ښایسته کهاني په دې ځای باندې ختمیږي. ګرانو کتونکو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کمنټ یې کوئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.